سلامونه دوستانو، نن سبا د هر چا اعتماد په نفس یا سیلف کانفیډنس کم دی. که څه هم په بعضې خلکو کې د وړتیا او ټیلنټ هیڅ کمی نه وي، خو د هغه باوجود هم هغه نشي کولی چې خپل ټیلنټ او وړتیا د خلکو په وړاندې ښکاره کړي. همدا وجه ده چې داسې انسان یو کامیابه ژوند پر مخ نشي وړلی. تاسې به لیدلي وي چې ډیری خلک ډیر ښه استعداد لري، خو په هغه کې د اعتماد په نفس یا سیلف کانفیډنس کمی وي. نو ځکه داسې خلک هیڅکله هم په خپل مسلک کې پرمختګ نشي کولی. لیکن تاسې به بیا داسې خلک هم لیدلي وي چې په هغوی کې استعداد یا وړتیا ډیره کمه وي، خو په ځان اعتماد یا سیلف کانفیډنس کچه یې لوړه وي. ځکه نو داسې خلک په خپل مسلک یا کیریر کې ډیر مخکې وي. نو په نننۍ ویډیو کې تاسې ته هغه ټپس یا لارې چارې ښایو د کومو پر مټ چې تاسې کولی شئ په ځان باور یا اعتماد په نفس امپروف کړئ. دوستانو، که تر اوسه مو زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو نوې ویډیو تر هر چا مخکې تر تاسې در ورسیږي. په نفس د بې اعتمادۍ اصلي وجې په څو نقطو کې درته وړاندې کوم او د حل لارو باندې هم درته رڼا اچوو. اول دا چې خپلې وړتیاوې او کمزورۍ مو معلومې کړئ. ډیری خلکو ته خپلې کمزورۍ او وړتیاوې نه وي معلومې چې په کومه برخه کې وړتیا لري او په کومه برخه کې کمزورتیا. که یو انسان په دې پوه شي او خپله وړتیا او کمزوري تشخیص کړي او په هر یوې بیل بیل کار وکړي، نو ژر ده چې کامیابۍ ته به ورسیږي. او که تشخیص یې نه کړي، که دی هر څومره وړتیا ولري، نو د استعمال په وخت کې به سیلف کانفیډنس یا په ځان اعتماد کمیږي. یو انسان ته باید معلومه وي چې په ده کې کوم ډول وړتیا موجوده ده چې خلکو ته یې وړاندې کړي او مخ ته ولاړ شي. او همداسې باید یو انسان ته دا هم معلومه وي چې کومه کمزوري لري تر څو کار پرې وکړي او خپله کمزوري له منځه یوسي. لکه څنګه چې نوازالدین صدیقي په بالیووډ کې په اول ځل قدم کېښود، نو ډیری خلکو د هغه څېرې ته په کتو په هغه ملنډې وهلې. خو صدیقي ته دا معلومه وه چې هغه د تمثیل یا اکټینګ دم ټولې نړۍ ته ښایي، او د همدې دم او وړتیا وجه وه چې هغه نن د بالیووډ یو ځلانده ستوری دی. نو په تاسې کې چې کوم دم او وړتیا وي، هغه باید دنیا ته ښکاره کړئ، او چې کومې خامیانې لرئ د وخت په تېرېدو سره یې له منځه یوسئ. اعتماد په نفس لوړولو لپاره بله مهمه نقطه دا ده چې د تېروتنو او ناکامیو څخه مه ویرېږه. ډېر خلک په ژوند کې په دې خاطر پرمختګ نشي کولی چې د خپلو غلطیو څخه ویرېږي او فکر کوي که زه دا فلانی کار وکړم داسې نه چې غلط وي او ناکام شم. خو دا مه هېروه چې د هر انسان څخه تېروتنه کیږي او داسې انسان نشته چې بغیر د تېروتنې دې یو کار سم اجرا کړي. خو کله هم چې یو انسان تېروتنه وکړي، نو باید د تېروتنې څخه زده کړه وکړي. لکه څنګه چې د چین اوسېدونکی او د علي بابا کمپنۍ مالک جک ما په خپل ژوند کې ډېرې تېروتنې کړي. هغه د ډېرو انټرویو څخه ویستل شوی دی. هغه ډېر ځل په خپل ژوند کې د ناکامیو سره مخ شوی، خو هیڅکله هم نه دی ویرېدلی او باخت یې نه دی قبول کړی. اعتماد په نفس یې درلود، ځکه خو یې کمپنۍ د نړۍ 8مه ستره کمپنۍ ده او د همدې کانفیډنس په وجه یې په نړۍ کې ځان ته ځانګړی نوم ګټلی دی. د جک ما په ژوند او مبارزه ما یوه بله ویډیو هم جوړه کړې چې لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې موجود دی. درېیمه نقطه بیا دا ده چې همیشه په یاد لره د کوم کار په کولو چې ویره محسوسوي، ترې مه ویرېږه او بار بار یې تکرار کړه. ځکه په پښتو کې یو بیت دی چې وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. په ځان د بې اعتمادۍ یو ستر لامل دا ده چې یو انسان ځان د بل انسان سره پرتله کوي. هیڅکله هم ځان د نورو سره مه پرتله کوه، ځکه د هر انسان کړه وړه د بل سره فرق کوي. که موږ ځان د نورو سره پرتله کوو، دا ناسمه ده. د نورو سره ځان پرتله کول مو کانفیډنټ کموي. پنځم دا چې کوم کار چې د سپارل کېږي په خپل وخت یې سرته ورسوه، ځکه که په ټاکلي وخت یې ترسره نه کړې، انسان نارامه وي او همدا نارامي ستا سیلف کانفیډنس په ځان اعتماد دې کموي. تاسې په کوم ډول ماحول کې اوسېږئ، په دې ځان پوه کړه چې ستاسو کانفیډنس زیاتېږي او که کمیږي. د خپلې وړتیا مطابق ماحول غوره کړه. تاسې به ډېر داسې ځایونه لیدلي وي چې چېرته خلک د یو بل پښې وهي او یو د بل کامیابي نشي زغملی، ځکه داسې خلک تاسې د ښو کولو څخه منع کوي، خنډونه درته پیدا کوي او بار بار مو خفه کوي. نو د خپل کانفیډنس د امپروف کولو لپاره تاسې ته د یو مثبت او ښه ماحول ضرورت دی، په کوم ځای کې چې تاسې ته د کار کولو پوره ازادي وي. که نورې هڅونکي ویډیوګانې لیدل غواړئ، نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې مو نظرونه راسره شریک کړئ.